د کیمیا په نوم یوې افغانې میرمنې قرآن کریم په خپل لاس خامک کړی. هغې د قرآن کریم د خامک کولو پیل د 2014 کال د جنورۍ په 14 وکړ او د 4 کلونو او 10 میاشتو وروسته یې تکمیل کړ. دغه هنري اثر په 3 جلدو کې چمتو شوی چې هر یو 10 کیلو وزن لري. کیمیا چې اوس مهال په ترکیه کې اوسېږي وایي د دې اثر د جوړولو لپاره یې له 8 کیلو طلایي، 2.5 کیلو سور او 1 کیلو شین وریښمین تار څخه استفاده کړې ده. د دې هنري اثر په چمتو کولو کې ورسره خاوند مولوي محمد ظریف انصاري او دریم زوی هم همکاري کړې. د دې اثر 14 سپارې په سعودي عربستان، 8 د افغانستان په بلخ ولایت او پاتې 6 نور یې په ترکیه کې لیکل شوي. کیمیا 80 کاله عمر لري او 40 کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره په افغانستان کې د جګړو له لاسه پاکستان ته هجرت کړی. له پاکستانه سعودي عربستان او له هغه ځایه ترکیې ته تللی دي. هغې د ژوند ډیره برخه په ګلدوزۍ او خیاطۍ کې تیره کړې ده.